موږ ته به څنګه معلومیږي چې الله موږ څخه راضي دی او الله موږ څخه خوشحاله دی؟ دا یو ډیره ضروري ویډیو ده. تیر ویډیو ما داسې کړې وه چې موږ ته به څنګه معلومیږي چې الله موږ څخه ناراضه دی، خوشحاله نه دی. نو دا نن ویډیو داسې ده چې موږ ته به څنګه معلومیږي چې الله زموږ څخه راضي دی، زموږ څخه خوشحاله دی. دا هغه سوال دی چې حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه پوښتنه وکړه چې یا الله یا رب اخبرني عن آیت رضاک، ما ته داسې علامه راوښیه چې ته د خپل بنده څخه راضي، د خپل بنده د څخه د راضیتوب علامه څه ده؟ نو الله ورته وویل چې فاوحى الله الیه اذا رأیتنی عبدي بطاعتي. الله موسی علیه السلام ته وفرمایل چې کله یو بنده زما اطاعت کوي، زما فرمانبرداري کوي، زما احکامات مني، زما د کتاب احکامات مني، زما د رسول احکامات مني، همدغه هغه دلیل دی، هغه علامه ده چې زه د بنده څخه راضي یم. دا هغه شی دی چې زه د بنده څخه راضي یم، دا علامه ده. او بل یو علامه بله ده چې کله یو بنده د ګناو څخه راوګرځېږي، تقوا اختیار کړي، زما خوف په زړه کې وساتي، الله ورته وایي، نو دغه هغه علامه ده چې زه د ده څخه راضي یم. اوس تاسو په خپل موږ تاسو وګورو په دې خپل ګریوان کې، په دې خپل موږ سوچ وکړو زړه کې چې موږ څخه الله راضي دی که نه دی راضي. د الله د رضا دلیل دا دی چې موږ به د الله عبادت کوو، د الله تعالی اطاعت به کوو، د الله تعالی احکامات به منو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه په ځان کې جاری کوو، د ګناو څخه ځان راګرځوو. آیا موږ څخه الله راضي دی؟